ګوره یوه لحظه تصور وکړه چې د جنگ په میدان کې ولاړ یې، اما نه له وسلې سره بلکې له خپل ذهن سره. هره کلمه چې وایې یو غشی ده، هر عکس العمل چې ښایې یوه برخه له ذرهنه مو له منځه ځي. او ترخه برخه د دې ماجرا دا ده چې تاسو نه پوهیږئ چې تاسو یې بایلئ. هر کله چې مو یو بې ارزښته انسان ته جواب ورکړ او هر کله چې مو غوښتل د ځان په اړه چاته توضیح ورکړئ چې اصلاً د پوهېدو اراده نه لري، تاسو یې د خپل روح له جیب نه تاوان ورکوئ، له ارامښت نه مو، له تمرکز نه مو، له اعتبار نه مو، او مقابل لوری یې ډیر په اسانه توګه له تاسو اخلي او د یو ښامار په څیر یې تیروي، پرته له دې چې یو وار تاسو ته وګوري. دلته ده چې لوبه تغییر کوي. له همدې لحظې نه ټاکل شوي ده چې یو داسې سطحې ته داخل شي چې ډیری یا حتی د نږدې کېدو جرأت نه لري. هغه د قدرت روانشناسي، هغه هم د تیاره روانشناسي له ډلې څخه. نه چې چاته زیان ورسوي بلکې چې نور بازیچه ونه اوسئ، چې زده کړئ پرته له دعوې کولو څخه له لوبې بهر شئ. څنګه پرته له جنګېدو نه بریالي اوسئ، او له هر څه مهم دا دی چې څنګه په یو داسې شخص تبدیل شي چې لاسرسی ورته اسانه نه وي. ډیری خلک په یو خطرناک حالت کې ژوند کوي، د اتوماتیک پیلوټ حالت، چې ورته توهین کوي سمدستي عکس العمل ښایي، یو پوښتنه کوي سمدستي توضیح ورکوي، یو یې تحریک کوي سمدستي لوبې ته وردانګي، فکر کوي دا یعنی قدرت. اما رښتیا بالکل برعکس ده. رښتینی او واقعي انسانان ډیر آرامه وي، لیک خبرې کوي او ډیر په سخته تحریک کیږي. هغوی زده کړي چې په یو څه باید ښه پوه شي. قدرت یعنی د عکس العمل کنټرول. تقریبا 500 کاله مخکې یو نفر ډیر ژر په همدې له نورو څخه پوه شو. نوم یې ماکیاویلي و. هغه پوه شو چې رښتینی قدرت په چیغه وهلو کې نشته، په توضیح ورکولو کې نشته، له حده زیات په ځان ښکارولو یا شهرت کې هم نشته. قدرت په استراتیژي کې دی، په سوړوالي کې ده چې کله نور ګرم وي، او ته به په څو نورو دقیقو کې دا لوبه زده کړې. که آماده یې چې نور مهره ونه اوسې او د لوبې کنټرول له تاسو سره وي. لومړی درس: خپلې توجه ته د طلا په څیر ارزښت ورکړه. نه یو ښکلې جمله نه ده، بلکې د بقا قانون دی. ګوره، لوی دروغ چې درته ویل شوي هغه دا دی چې توجه مهم شی نه ده، په داسې حال کې چې توجه ستا د ذهن واقعي پیسې دي. یعنی کله چې کوم چاته توجه او ارزښت ورکوئ، یعنی سرمایه گذاري او پانګونه کوئ، له وخت نه مو، له انرژي نه مو او له تمرکز نه مو. اوس یو ساده پوښتنه: په بدل کې یې څه ترلاسه کوئ؟ ډیری انسانان همدلته سقوط کوي، چون خپله توجه یې بې ځایه مصرف کړې وي. یو بې ارزښته کمنټ ګوري، سمدستي ځواب. یو ظاهري انسان په بې ځایه خبرو پیل کوي، سمدستي لوبې ته وردانګي. یو وړه بې احترامي ویني، 3 ساعته فکر او تحلیل کوي. نتیجه؟ هیڅ. پرته له ستړوالي د ذهن او حساب خرابوي. قدرتمن انسان یو فلټر لري، یو نامرئي چوکیدار چې اجازه نه ورکوي څوک یې ذهن ته داخل شي. مخکې له دې چې کوم چاته توجه وکړي، فقط یو پوښتنه کوي: آیا دا انساني ارزښت لري؟ که جواب نه وي، په ډیره سادګۍ ځینې تیریږي. نه توضیح، نه بحث، نه حتی یوه کلمه. همدلته ده چې ډیری اشتباه کوي. فکر کوي که جواب ورنکړي یعنی ضعیف ده یا هم بېادبي ده. اما رښتیا دا ده چې آګاهانه سکوت د قدرت نښه ده. فرض کړه یو نفر درته بېادبانه میسج لیږي، اول حس مو دا دی چې جواب ورکړئ او هر څه ورته ووایئ او خپل ځای ته یې ورسوئ. اما که دا کار وکړئ، څه کیږي؟ دقیقاً هر هغه څه مو ورکړل چې غوښتل یې، ستا توجه. اوس یو متفاوته سناریو: میسج ګورئ، وایاست او هیڅ هم نه کوئ، نه جواب، نه عکس العمل، هیڅ هم نه. مقابل طرف ته څه کیږي؟ په فکر کولو پیل کوي. ولې یې جواب را نه کړ؟ ویلید؟ نه یې ولید؟ اصلا ورته مهم و؟ دلته ده چې ذهن یې ښکیل کیږي، تل به په تاسو راتاویږي. دا یعنی قدرت.
ته د هغې کلا په څېر یې چې هیڅوک نشي کولی هغې ته وردننه شي مګر دا چې خپله دروازه ورته خلاصه کړي. له همدې وروسته مو هیڅکله توجه ارزانه مه ورکوئ. طلا سړی د هر چا په لاس نه ورکوي او توجه مو له طلا هم کمیابه ده. دوهم درس: چوپتیا ستاسو مرګونې وسله ده. ډېری خلک له چوپتیا نه ویریږي. فکر کوي که ځواب ورنه کړي او له ځان نه دفاع ونه کړي نور یې بایللې ده. اما اجازه راکړئ یو حقیقت په ډېره ارامه توګه درته ووایم. چوپتیا تهاجمي حرکت دی چې کولی یې شي ترسره یې کړئ. کله چې څوک په خپلو خبرو په تاسو حمله کوي او تاسو یې ځواب ورکوئ څه کیږي؟ تاسو د هغه لوبې ته وردننه شوئ او تاسو د هغه په قوانینو لوبیږئ. هره کلمه چې وایاست یو قدم لاندې کیږي په یوه نه ختمیدونکې کنده کې. یو بې ارزښته موجود چې فقط غواړي انرژي مو وخوري، اما کله چې چوپتیا غوره کوئ هر څه متوقف کیږي. قدرت ځای په ځای کیږي. اوس چې مقابل طرف له یو چوپ دیوال سره مخامخ ده او هغه له دیوال سره خبرې کوي چې دا یو لیونی کوونکی حالت دی. چوپتیا هغه پیغام لیږدوي چې هیڅ جمله نشي کولی هغه منتقل کړي. یعنې ته د یوې کلمې ارزښت هم نه لري چې درته ووایم. او دا مقابل لوري ته له هر توهین نه دردناکه سزا ده. او کله چې ځواب ورکوئ په اصل کې تاسو ده ته اعتبار ورکوئ. یعنې داسې ښایي چې خپله خبره یې تر تاسو رسولې ده چې تاسو ته یې ټکان درکړی. او کله چې چوپتیا غوره کوئ هغه اعتبار ځینې اخلي او دی پاتې کیږي او ډک ذهن یې له پوښتنو څخه ویلید که نه اصلا ورته مهم نه و. دا بلا تکلیفي یې داسې خوري لکه وینا. یوه مهمه نقطه: هر څومره چې ډېرې خبرې کوئ په هماغه اندازه مو کمزوري وي مقابل طرف ته ښایاست. هره کلمه چې وایاست هغه اطلاعات دي. هره توضیح چې ورکوئ یوه نقطه د ضعف ده. اما چوپتیا هیڅ هم نه ورکوي. نه کومه نښه، نه احساس او نه هم د نفوذ لاره. دا یعنې ته له لاسرسي څخه بهر یې. دریم درس: استراتیژیکي شاتګ نه تېښته. دلته چې ډېری اشتباه کوي فکر کوي قوت په غیب کېدو کې ده. له ټولو سره رابطه قطع کول، په تمامه توګه نه لاسرسی. اما دا قدرت نه ده، دا تېښته ده. رښتینی قوت یوه طبقه ژور ده. یعنې څه؟ یعنې ته حضور لري اما لاسرسی درته نه کېږي. یعنې له فزیکي اړخه شته یاست اما له ذهني او احساسي اړخه لاسرسی درته سخت دی. فقط هغه وخت را ظاهریږي چې یو څه درته ارزښت ولري او کله چې یې نه لري ارامه ځان کاږئ بې له کومې توضیح او بې له سر و صدا. دا کار عجیب اثر لري او باعث کیږي چې نبود دې حس شي. حتی کله چې د نورو د سترګو په وړاندې یاست. اجازه راکړه ساده مثال درکړم. فکر وکړه چې یو نفر ته همیشه لاسرسی کیږي. هر کله چې زنګ ورته وکړئ ځواب درکوي. هر چېرته چې ورته ووایې هلته راځي. هر کار چې وغواړي ترسره کوي یې. په لومړیو کې ښه وي اما وروسته څه؟ نور خاص نه ده، کوي او که نه وي فرق نه کوي. چون دایمي حضور ارزښت وژني. اوس یو بل نفر کله هم شته کله هم نشته. کله ځواب ورکوي او کله یې هم په ساعتو درک نه معلومیږي. اوس نشي کولی وړاندوینه یې وکړي او همدا دقیقاً د نورو د ذهن د ښکیلتیا باعث کیږي. تل ګوري چېرته دی، ولې یې جواب رانه کړ. دا یعنې نفوذ. قدرتمن انسان ځان ارزانه نه عرضه کوي. په ملګرتیا کې چې څوک په یوه شپل کې حاضریږي دا دوهمه ګزینه ده. اما څوک چې خپل وخت ته ارزښت ورکوي هغه تل لومړۍ ګزینه وي. د لوبې کلي همدا ده چې په لوبه کې پاته شي اما اجازه مه ورکوه چې لوبه تاسو کنټرول کړي. داسې اوسه چې نور ستا توجه ته هڅې وکړي. کله چې په استراتیژیکه توګه شاتګ کوئ بیا خلک تاسو ته د نږدېوالي هڅه کوي. چون نشي کولای ستا وړاندوینه وکړي او کوم څه چې قابل د وړاندوینې نه دي هغه قابل د کنټرول هم نه دي. مهمه نه ده چې ناپدیده شي، فقط باید دا زده کړي چې کله راڅرګند شي. څلورم درس: سترګې پټول یا نادیده نیول مغز ټوټه ټوټه کوي. ګوره د انسان ذهن د یوې مسلې د حل ماشین دی. تل په ځواب پسې ګرځي او تل په ولې پسې. کله چې تاسو یو نفر په کامله توګه نادیده نیسئ غواړئ یو معما جوړه کړئ چې هیڅ ځواب نه لري او له همدې ځایه د هغه ذهن په پروفاشي شروع کوي. مقابل لوری تل له ځانه دا پوښتنه کوي چې ولې یې ځواب رانه کړ، ولې داسې وکړو، ما څه وویل.
اصلا زه ورته مهم نه یم، په داسې حال کې چې هغه ټوله خپله انرژي په تاسو مصرفوي، ته حتی یو ثانیه هم هغه ته فکر نه کوي. دا یعنی واقعي قدرت. نادیده نیول یو ډول رواني شکنجه ده، حتی پرته له لمس کولو د مقابل طرف. ځکه موږ انسانان غواړو پوه شو چې علت او دلیل یې څه دی. غواړو پوه شو چې ولې دا څه پیښ شول. اما کله چې هیڅ ځواب نه ترلاسه کوو، ذهن یو نه ختمېدونکې حلقې ته داخلیږي، لکه یو خلاص زخم چې نه تړل کیږي. ضعیف انسانان همدلته اشتباه کوي. فکر کوي چې باید ځواب ورکړي، باید د ځان په اړه توضیح ورکړي، باید هر څه شفاف کړي. اما دا فقط لوبه اوږدوي. اجازه راکړه لږ ژور لاړ شو. کله چې هر انتقاد یا خبرې ته ځواب ورکوي یا هم دفاع کوي له ځان نه، تاسې ځان یو نه ختمېدونکي دفاعي چرخې ته اچوي. تل باید توضیح ورکړي، تل یې باید ثابت کړي، تل باید له ځانه دفاع وکړي. دا یعنی د قدرت له لاسه ورکول. اما کله چې څوک اصلاً په رسمیت نه پیژني، کله چې یې نادیده نیسي، په هغه یو رواني فشار راځي او په اشتباه شروع کوي. عاجلانه تصمیمونه نیسي او ډیری وخت خپل ځان تباه کوي. او تا هیڅ هم نه دي کړي، فقط عکس العمل دې ترې اخیستی. په یاد ولره، هر څه ته چې توجه ورکړي هغه رشد کوي، او هر څه چې نادیده ونیول شي قرار له منځه ځي. 5م درس: بې ارزښته انسانان مو له ذهنه پاک کړي. په نظر بې رحمانه ښکاري، اما دا یو واقعیت دی. هر څوک د دې ارزښت نه لري چې حتی نادیده یې ونیسي. بعضې باید په کامله توګه له ذهنه پاک کړئ. 3 ډلې خلک دي. دقیق غوږ ونیسه. اوله ډله پټ دښمنان. هغه چې په غیاب کې مو خبرې کوي، دروغ جوړوي، له لویدو مو خوند اخلي. لویه اشتباه دلته ده چې افشا یې کړئ او ورسره وجنګیږئ او یا ثابت کړئ چې حق له تاسو سره ده. ولې؟ ځکه په دې کار ته د دوی اعتبار زیاتوي. قدرتمن انسان څه کار کوي؟ هیڅ هم نه، فقط غواړي بریالی شي، او د ده بریالیتوب د هر څه ځواب ده. 2مه ډله خلک بې ارزښته منتقدان. هغه انسانان چې په ژوند کې یې هیڅ حرکت هم نه ده کړی، اما تل دې ته آماده ده چې انتقاد وکړي. او دا خلک ستا په ارزښت او توجه ژوندي دي او ستا په ځواب ساه اخلي. کله چې جواب ورکوي، دوی اکسیجن اخلي. د حل لاره یې څه ده؟ په کامل ډول قطع کېدل. پرېږده چې په خپله خلا کې خاموشه شي. 3مه ډله خلک د انرژي زبېښونکی او تر ټولو خطرناک، هغه د ملګري او دوست رول لوبوي، او دا تل یوه ستونزه لري. ته هڅه کوې مرسته ورسره وکړې، ځکه فکر کوي ښه انسان یاست، اما حقیقت دا ده هغوی د ستونزې په حل پسې نه ګرځي. هغوی فقط ستا د انرژي په زبېښلو پسې دي. او دلته باید په یو څه پوه شئ: له خپل انرژي څخه ساتنه خودخواهي نه ده، بقا ده. ته نشي کولی له خالي ګیلاس څخه چاته اوبه ورکړې، نو باید دا زده کړې څنګه چاته نه ووایې، بې توضیح، پرته د وجدان له عذابه. پیغامو ته یې ځواب مه ورکوه. دوی جوړې کړې لوبه ته مه داخلیږه. داسې مخکې ورسره لاړ شه چې بالکل وجود نه لري. کله چې دا خلک له ذهنه پاکوي، یو عجیبه پیښه کیږي. ذهن به مثبت شي، تمرکز مو بیرته راګرځي او انرژي مو بیرته خپل طرف ته رادانګي، په هغه ځای کې چې باید تل وای. 6م درس: ډېری خلک فکر کوي قدرت یعنی زور یا پیسې یا هم شهرت. اما حقیقت یو بل شی دی. یعنی هیڅوک نشي کولی چې ستا حالت یا حال خراب کړي. ګوره ولې؟ بعضې خلک ستاسو حالت او فکر خرابوي، ځکه ستا د کنټرول تڼۍ په خپل لاس کې نه ده. یو نفر فقط یو کنایه وایي، حال مو خراب شي. یا هم څوک یو وړه بې احترامي وکړي، تر بېګا په ذهن کې غواړئ ځواب یې ورکړي. یو نفر فقط در باندې انتقاد کوي، ټول ذهن مو له شک نه ډک شي. دا یعنی څه؟ دا یعنی ستا د احساساتو ریموټ کنټرول له نورو سره ده، او دا یعنی ماډرن غلامي. قدرتمن خلک یو ذریع لري، نه د ډبرې له جنسه، بلکې د خپل دردونو له جنسه. د بې تفاوتۍ ذریع، یعنی دومره باید له داخله محکم اوسي چې بهرني طوفانونه هیڅ ونه توانیږي ستا آرامش فقط یو خچ کړي. اما څنګه؟ باید ځان وپېژني، باید پوه شي څه شی مو ژر تحریک کوي، څه باعث کېږي ژر توضیح ورکړئ، دفاع وکړئ، عکس العمل وښایي، او هلته ستا د ضعف نقطه ده. مثلا که فقط د ټمبل کلمې په ویلو ستاسو حال خرابېږي، یعنی اوس هم ستاسو له زړه نه له دې موضوع سره ښکېل یاست.
او کله چې عکس العمل ښایي غواړي هماغه د ضعف نقطه مو افشا کړي. اوس فقط لوبه بدله کړه، د عکس العمل پر ځای فقط چوپتیا غوره کړه، سوړ، آرامه او بې تفاوت. پرېږدي چې مقابل لوری له خبرو سره تنها پاتې شي. ستا ذرې فقط دا جمله ده: ستا نظر مهم نه دی چې زما آرامښت ته ټکان ورکړي. کله چې دې ځای ته ورسیږئ نور مو څوک نشي کولای کنټرول کړي. او اوس هم وم درس او تر ټولو مهم درس په نه ترسره کولو یې لوړې پوړۍ ته ورسیږي. ډېری خلک دا فکر کوي چې د بریالیتوب لپاره باید وجنګیږي، وځغلي او خپل ځان ثابت کړي. اما یو راز شته، بعضې جنګونه په نه ګډون کولو ګټل کیږي. کله چې هر بحث ته نه داخلیږي، کله چې هرې خبرې ته ځواب نه وایاست، او هر کله چې د هیڅ شي لپاره نه جنګیږي، غواړئ انرژي ذخیره کړئ او دا انرژي ځي هغه ځای ته چې مهمه وي، ستاسو رښتیني ژوند ته. ضعیف انسان د هرې شایع لپاره جنګیږي، اما قدرتمن انسان دومره قوي ژوند کوي چې شایعات فقط مسخره ورته ښکاري. په یاد ولره، ته باید مهره ونه اوسي، ته باید لوبه تنظیم کړي. اوس انتخاب له تاسو سره ده. غواړئ یو عکس العملي انسان پاتې شي یا تبدیل شي په داسې یو نسخه باندې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي. که انتخاب مو دوهم وي، دا فقط یو جمله نه ده، دا یو تعهد دی: زه د لاسرسي وړ نه یم، یا هم ما ته لاسرسی اسانه نه ده. اتم درس: د خلا استراتیژي یا د نه ترسره کولو قدرت. ګوره، دا هغه ځای دی چې لوبه په کامله توګه راګرځي. هغه ځای چې معمولي انسانان یې اصلا درک نه کوي. هغوی فکر کوي ډېرې منډې تړلي او ډېر وجنګي او ډېرې خبرې وکړي نو دا قدرت ده. اما قدرت د ډېرو کارونو نه انتخابول دي. یعنی څه؟ یعنی پوه شي چې ډېر کارونه د عکس العمل ارزښت نه لري. هر بحث ته داخلېدل ارزښت نه لري. هر سړی د توجه ارزښت نه لري. ډېر خلک دومره په خپل حماقت کې ښکېل دي چې که ورته وګورې پخپله خپل ځان تباه کوي. اما ته څه کوې؟ ورته انګې منځته غواړې ثابتې کړې، بحث وکړې، توضیح ورکړې او دقیقاً په هماغه ځای کې خپله انرژي بایلئ. قوي انسان یو عجیبه کار کوي: نه دفاع، نه توضیح، نه هم جنگ. هغه فقط په خپل ژوند تمرکز کوي. دومره قوي مخ ته ځي او دومره واقعي نتیجې لاسته راوړي چې هره خبره د هغه په باره کې د هغه د ژوند له حقیقت سره خندونکې وي. دا یعنی خلا. ته عکس العمل نه ښیې، فقط یو خالي فضا رامنځته کوي او انسانان د ذهن له خلا ویره او وحشت لري. نشي کولای په تاسو پوه شي چې څه مو په فکر کې دي. همدا باعث کېږي چې ډېر زیات مو ښکېل شي، په داسې حال کې چې ته هیڅ په کیسه کې نه یې. دا یعنی بې غږه لوړوالی. ته غواړې لوړ ولاړ شي، پرته له شور ماشوره، پرته له جنګه، پرته له دې چې انرژي مو ضایع شي. دا درسونه فقط تکنیک نه دی، بلکې د بقا قانون دی. کله همدا نن نه یې شروع کړئ، خپله انرژي وساتئ، چوپتیا مو قیمته خرڅه کړي او د بې تفاوتۍ ذرې مو په ځان کړي. هغه وخت به ووینئ چې د نړۍ برخورد څنګه له تاسو سره تغیر کوي. نور څوک په اسانۍ نشي کولای درته نږدې شي، نور څوک نشي کولای ومغولوي، ځکه پوهیږي چې ته مهره نه یې، ته لوبغاړی. اوس انتخاب له تاسو سره ده. اوس غواړئ هماغه پخوانی شخص پاتې شي یا په داسې نسخه تبدیل شي چې لاسرسی ورته سخت دی. که مو انتخاب روښانه وي، فقط ووایاست: ما بیرته خپل کنټرول لاسته راوړ ملګريه.